د ښځو د میړه د حقوقو مسلې دي. ښځه چې میړه یې په کور کې وي نفلي روژه بغیر د اجازې د میړه نه نشي نیوی. چې میړه یې په کور وي نفلي روژه بغیر د اجازې د میړه نه نشي نیوی. ولې مخکې موږ تاسې اورېدلی دي چې نبی علیه السلام ویلې د باندې ګرځېدې په پردۍ ښځه د نظر ولګېدو شهوت درته پیدا شو دستي راشه خپل کور ته د شهوت مه پرېږده چې بیا سوچ ته د زنا پیدا کېږي. دستي راشه خپل کور ته د خپلې بیبي سره جما وکړه. ځکه مخیا نبی علیه السلام داسې الفاظ ویلي چې خو تا د بیبي سره هم هغه شی موجوده چې د بلې سره ده. شهوت کنټرول که ښه نو چې ته باندې د ښځه ول د شوق پیدا شو کور ته راغلی ښځې ته د نزدېکت ویې دا د ما روژه ده. او پرچی روژه کې لا طاعت للمخلوق په معصیت الخالق. پرچی روژه خو به خامخا دا نیسي خو په نفلي روژه کې او دلته بیا خبره ده د دغه هم لحاظ ده چې میړه خو میړه یي یعنې د دغه یي چې د ورځې هم کله لټپیر جوړوي که میړه سپینګیری ده یا میړه داسې مریض ده چې د جما په حال کې نه ده ښځه پوه ده چې میړه د نزدېکت نه ده بیا وایي نفلي روژه هم نیوی شي بغیر د اذن هم نیوی شي.